د لوښو هټۍ او یو افغان هټیوال. د دې هټیوال په شمول په پېښور کې یو شمېر داسې افغانې کورنۍ شته چې د قبایلي بدو له امله خپل وطن ته نه ستنېږي او مجبوره دي چې د کډوالۍ ژوند تیر کړي. زه کله د افغانستان نه راغلی یم، زما تقریبا 40 کاله شو. نو په دې 40 کالونو کې بس هغه وخت کې هم داسې جنګونه وو په افغانستان کې، نو دښمنیانې تربګنیانې بس هغه وجه نه موږ راغلو پاکستان ته، بس دلته راکډه شو. نو دا اوس فعلا چې کوم حالت خل راغلی دي چې دوی نه موږ معلومات لرو، خبر لرو، نو دوی هم دغسې یو مشکل سره مخامخ دي. نو هغه مشکل دا دی چې دوی افغانستان نه چې پوښتنه ترې کوي ولې نه ځې، هلته ماته مشکل ده، دښمني ده. نو هغه دښمني هم په حساب د کلیوالي دښمني هم کیدای شي او مثال قبایلي دښمنیان هم دي. نو هغه وجه باندې به دوی نشي کولی چې افغانستان ته لاړ شي. نو هلته زموږ مطلب داسې وخت سره وکړه چې زما پلار هم مخکنی حکومتونه کې چې و بس هغه په شهادت ورسېده. نو بس هغه وجه نه موږ نشو تللی چې بس افغانستان ته هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړو. ځینې افغان کډوال بیا وایي په وطن کې یې له قبیلوي بدو سره ځینې سیاسي اختلافات هم په قبایلي بدو بدل سو او لسیزې کډوالۍ هم دغه بدۍ هوارې نه کړې. مشکلات خو خلکو ته معلوم دي چې سیاسي مشکلاتو هغې د وجې نه څوک په یو پارټۍ کې څوک په بله پارټۍ کې و، نو اکثرا خلک مهاجر شوي دي د هغې د وجې نه چې هلته قومي جنګونه هم وو او بغیر د هغې نه سمتي او دیني جګړې هم وي او دې د وجې نه خلک نه غواړي چې لاړ شي، ولې چې هغه دښمنۍ د وجې نه خلکو ته دښمني پاتې وه، نو په هغې وجې هم خلک مهاجر شوي دي. دښمنیانې چې څوک هم لري هغه کوشش کوي چې لاړ نه شي، ولې چې هلته داسې خلکو دښمنیانې دي چې د 200 کالو دښمنیان هم شته، په هغه یا په سیاسي ډلو کې تعلق لرلو او یا په اکثرا علاقو کې د غرونو او د پولې او پټي د دې په سر باندې اکثرا جګړې وي، خاص کر د چې کوم د پښتنو علاقې دي په دې کې د دې شي په سر باندې. نو دې وجې نه خلک چې کوم دی مطلب غواړي چې ژوندي پاتې شي، نو هغوی مهاجر کېږي. په دې بدیو کې ځینې داسې بد هم شته چې پښتونخوا میشتې کډوالو ته تر کډوالۍ وروسته په خپل وطن کې د خپلو مځکو پر سر ورپېښې سوي دي. دغه کورنۍ وایي که جګړه او کډوالي نه وای ښایي بدۍ به یې هم نه وای. بعضې افغانان د خپل وطن نه بې وطنه شوي دي، نو بل پاسېدلی د هغه ځمکه یا د هغه تربور یا بل خپلوان د هغه ځمکه خرڅ کړی، د هغه ځمکو په سر هم د خلکو دښمنیانې شوي دي. نو داسې که زه درته ووایم چې بعضې علاقو کې اورو داسې چې د ځنګلاتو په سر داسې قبایل دي چې د هغوی د هغه ځنګلاتو هغه حساب کتاب وي، د هغې په سر مسایل راغلي دي. نو شته داسې خلک یینو چې د هغوی قسمه قسم دښمنیانې دي، د هغه دښمنیانو د وجه نه هم خپل وطن ته نشي تللی. خو له دې سره ډېر نور یې بیا په خپل وطن کې د سرپناه نه لرلو او بېکارۍ له امله بیرته ستنېدو ته زړه نه ښه کوي. دغه کډوال بیا وایي یو شمېر هغه کورنۍ چې د پاکستان حکومت په زوره شړلې وې د همدې ستونزو له امله په قاچاقي لارو بیرته پاکستان ته راکډوال سوي دي. موږ هلته هېڅ سهولت نشته، هلته هېڅ د ژوند ځای نشته، نه کار چې دغه دګې چې خطا شو هلته نه کار شته، موږ ته نه بار شته. دغه خلک چې د په زوره واړول ګرده بیرته راغلي دي، ګرده بیرته راغلي. نو اوس چې موږ هلته ورته هلته زموږ هم دغسې حال دی. اوس زه په کور کې 25 نفر یم، 2 نفره د کار لرم چې هلته ورغلو کار هم نه وي، نو زموږ به څنګه ژوند دي؟ یوه شپه باندې څوک مصرف دی او حکومت موږ ته بین الملل موږ ته راکوي $315. $315 خو ته دغه بارډر او ته کندهار او ته کابل نه رسېږي. ښایي هلته خو ځای پکار دی، هلته تا ته یو زندګي پکار ده، تا ته د هر شي سهولت تا ته پکار دی، هغه تا ته څوک درکوي؟ سره له دې چې په پښتونخوا کې میشت کډوال وایي اکثره کورنۍ وطن ته د بېکورۍ او بېکارۍ له امله زړه نه ښه کوي، خو ځینې یې بیا هغه کورنۍ هم دي چې له یادو ستونزو سره قبایلي بدیو هم خپل وطن ته له ستنېدو راګرځولي دي.